ولې نن پښتون بچي په بهر ملکونو کې په مزدورۍ مجبور دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښه به. زه یم عبدالله عابد په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د 400 سره دی. هغه ملګري چې هغه په اول ځل باندې ما اوري خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساته او سکار روزګار کوي په کمنټس کې ضرور مون سره شریک کړئ. اوس راځو خپل موضوع اړخته چې زما پښتون بچي ولې د خپل وطن نه بهر په پردو وطنونو کې په مزدورۍ مجبور دي. نو سایل صاحب سړیر په خسته انداز سره ویل دي ویلا به شونډه پورش نه هم نوي بهر بزي په قرص پور بزي لا پیجندل یې کوسه هم نوي خو د پردي وطن په لور بزي پردي زله چود کوه قافله خاپیرلو یوي میاندلې ونه دي نادان دي چې کین نور وطنونو له ظلملو یوي میاندلې ونه دي